سلامونه درنو لیدونکو. نن ویډیو کې درته هغه طریقې وایم په کومه طریقو چې د یو کس زړه لاسته راوړئ. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. اول د مخن کس د شخصیت په اړه ځان پوه کړئ. د هغه له ذوق، خوښو او ناخوښو څیزونو ځان خبر کړئ. دغه شان معلومات له تاسو سره مرسته کوي چې په ځان کې کوم بدلونونه راولئ ترڅو په مخن کس تاثیر واچوئ او توجه یې جلب کړئ. دوهم، له هغه کس سره چې خوښ مو دی داسې خبرې وکړئ چې نوې، خوندورې او جالبې وي. دغه خبرې باید دومره پیاوړې وي چې د هغه توجه پرې جلب کړای شي. دریم، یو غمژن، خفه او ستومان کس د هیڅ چا توجه هم نشي جلبولی. پکار ده چې ژوندی، فعال او خوشحاله کس واوسیږئ ترڅو په لومړۍ لیدنه کې د مقابل لوري علاقمندي د ځان په اړه زیاته کړئ. څلورم، صمیمي چلند د مخن کس په زړه او عواطفو تاثیرات اچوي او ستاسې خواته یې تمایل زیاتیږي. د خبرو پر وخت وخاندئ او مؤدبانه بحث وکړئ. پنځم، ډیر په نرمه خبرې وکړئ او د مخن کس خبرو ته ښه په دقیق غوږ ونیسئ. شپږم، کله چې له داسې کس سره مجلس کوئ چې غواړئ ملګری مو شي، هڅه وکړئ چې ویې خندوئ، ټوکه وکړئ، طنز ووایئ او داسې خبرې او حرکات ترسره کړئ چې د خندا وړ وي. اووم، کله مو چې یو کس په ټوله معنا وپیژاند خپل احساسات ورسره شریک کړئ. په داسې کس چې باور نه پرې لرئ خپل راز ورته مه وایئ.